هیڅ شي کې الله نه دي فرمایلی تاسو ډېرې روزې نه سئ، تاسو ډېر منځونه کوئ، تاسو ډېر حجونه کوئ، تاسو ډېر تبلیغ کوئ، تاسو ډېر جهاد کوئ، تاسو ډېر تلاوت کوئ. هیڅ شي په باره کې الله نه دي فرمایلی. لیکن د ذکر په باره کې الله فرمایلی دي چې تاسو څومره ذکر کولی سي هغومره ذکر وکئ. حتی چې یو سړی تا لیونی وبلي وایي دا بغیر د ذکر بل کار نه لري. حتی چې یو منافق سړی تا ریاکاره وبولي چې دا ریاکاره دي، ګرده ورځې تسبیح په لاس کې. تسبیح عام شی دی عزیزانو، د هر چا په لاس. دا د تکبر شی نه دی، دا د ریا شی نه دی. دا په ګوته چې هغه ډیجیټل مطلب اکشنی امرتی په توافو کې په ګوته کوو، بیا د ذکر باندې کوي، دا مه کوه. دا جهان ته ښکاره کوي، الله ته ښکاره کوي چې ما ذکر په دومره حساب کړی دی. بغیر د حساب به ذکر کوي، بغیر د حساب الله رزق در کړی دی، بغیر د حساب الله ژوند در کړی دی، بغیر د حساب الله ساګانې در کړی دي، نعمتونه ژوند در کړی دی، د بدن هر اندام جلا جلا در کړی دی بغیر د حساب. نو ته ولې ذکر په حساب باندې کوي؟ بیا که ته وایه چې زه خامخا 80,000 واره لا اله الا الله پوره کوم، بیا پټ پرک په ښکاره یې مه پوره کوه. دا ستا او د الله معامله ده، ما مه په خبره وه. خو یو ذکر به زه در وښیم عزیزانو. د ابن ماجه حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي و یو سړی ولو هغه صرف یو واره دا وویلې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صرف یو واره دا وویل یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یعنی معنا دا ده چې الله زستا دومره تعریفونه کوم چې څومره ته لوی، څومره ته لوی سلطنت بادشاهي لرې، او څومره ستا حق دی. دا پښتو تورې ما درته وویلې، زستا دومره تعریفونه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کله دې سړی دا ذکر وکړي، د الله لویي بیان کړله، نو ملائکې ګبراو سي چې د دې مړ چې ثوابونه ولیکو. دا خو زموږ تر وس وتلې ده، د دې مړ ثوابونه څنګه ولیکو؟ نو الله رب العزت په دربار کې پیش شو چې الله پلاني سړي خدا ذکر وایي چې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یو واره وایي مرڅوکو الله پښتنه جنوب چې وایي ملائکه دغه ذکر وشي. الله ورته فرمایي تاسو پرېږدئ خالی ولیکئ، بیا چې کله د زما سره ملاقات کوي دغه ثوابونه زه خپله ورکوم بغیر د حساب. دا واحد ذکر دی عزیزانو چې د دې نیکۍ د دې ثوابونه الله پټ کړي دي. چې دا څو دي؟ ملائکې په خپله نه دي په خبرې، ملائکې ګبراو شولې، ملائکې پریشانه شولې چې الله دا څونه ذکر وکړي، زما تر وس وتلې ده چې زه ولیکم. نو لہذا دا ذکر به زده کوئ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. دا ذکر زده کوئ، چې زده مې کوي بیا په موبایل کې به خامخا راسي، دغسې بیا زده کوي. چې زده مې کوي دا سهار و ماښام وایاست. د الله رسول فرمایي فرشتې تر وس وتلې ده چې دا ستا ثوابونه ولیکي. الله فرمایي زما ستا سره وعده ده چې کله له ما سره ملاو شولې، بیا به زه و تا ته پر دې باندې خپل اجرونه ثوابونه درکوم. څومره چې د الله رب العزت په قدرت کې دي. بیا عزیزانو خبره دا ده چې الله رب العزت راضي کېده دا په چی سره کېدلی سي؟ هغه په دې کېدلی سي چې ما او تا به د الله حکمونه تر پښو نه لاندې کوو، د الله حکمونه به تر پښو نه لاندې کوو. هر سړی چې د الله حکمونه تر پښو لاندې کوي الله رب العزت دی تر عذاب لاندې کوي. هر سړی چې د محمد رسول الله طریقې تر پښو لاندې کوي الله رب العزت دی تر عذاب لاندې کوي. دا یقیني خبره ده. ذکر به ډېر کوو، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفار به ډېر وایو، استغفر الله استغفر الله. الله وعده کړی دی چې بیا زه پر دې عذاب نه راولم. الله وعده کړی دی چې ما کوم عذاب راوستلی دی هغه زه لرې کوم. الله وعده کړی دی چې ما کوم د عذاب اراده کړې ده زه عذاب د دې څه لرې کوم. ګورئ د یوې روپۍ غم هم نه دي درته ویلي چې تاسو یوه روپۍ خرڅه کوئ الله به عذاب لرې کړي. نه نه، بس ما او تا به دا خپله توبه د الله په دربار کې وباسو، او ما او تا به استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او که بیا چیرې د بابا او دادې دپاره مړه دي هم ویلی سي استغفر الله استغفر الله. زما او ستا د استغفار د وجې به الله بابا او ادې په قبر کې وبخښي. څونه اسانه خبره ده، هېڅ ګرانه خبره مې نه درته کړې. زما خدا فکر و چې زه پر حج باندې خبره کوم، هغه زیارتونه، هغه د پیغمبر علیه السلام شان
ولیکن چې عذابونه مې ولیدل، بارانونه مې ولیدل، اکسیډنټونه مې ولیدل، پاتای مې ولیدلې، حیران سو چې یا الله څومره په قهر یې، څومره په غصه او څومره په غضب او ستا د غضب یا الله موږ پناه غواړو، ستا د قهر موږ پناه غواړو یا الله، ستا د عذاب موږ پناه غواړو یا الله. ته مهربان رحمان رحیم غفور ذات یا الله، موږ تا ته امیدوار یو چې ته به له موږ څخه د عذابونه چې دی هغه لرې کړې. الله دې عذابونه لرې کړي.